د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي چې د 1404 لمریز کال د لړم میاشتې په اوږدو کې د هیواد د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د نږدې 2288 بهرنیو وګړو تګ او راتګ ثبت شوی دی. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي په یاده موده کې د 280 ښځینهو په ګډون 1426 بهرني وګړي افغانستان ته داخل شوي دي او همدارنګه د 24 ښځینهو په ګډون 1342 تنه له هیواده وتلي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1404 کال په لړم میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2288 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. ثبت شوي ارقام ښیي چې په یاده موده کې د 280 ښځینهو په ګډون 1426 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 40 ښځینهو په ګډون 1342 نور له هیواده وتلي دي. ښاغلی رافع زیاتوي چې د ثبت شویو ارقامو له مخې تر ټولو ډیر بهرني وګړي شاوخوا 1052 تنه د نیمروز له بندر څخه هیواد ته داخل شوي دي. ورپسې 288 تنه د هرات د ځمکنیو بندرونو، 55 تنه د فاریاب د اقینې بندر او 11 تنه د حیرتان بندر او د بلخ له هوایي ډګر څخه داخل شوي دي. بلخوا د ثبت شویو ارقامو له مخې ښکاري چې 1407 کسان د ځمکنیو بندرونو او 19 تنه نور د هوا له لارې هیواد ته راغلي چې له ډلې 144 تنه د هیواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور د کار په موخه راغلي دي. د دې ادارې د ثبت شویو ارقامو پر بنسټ تر ټولو ډیر 1052 بهرني وګړي د نیمروز بندر او ورپسې 288 تنه د هرات ولایت د ځمکنیو بندرونو، 55 تنه د فاریاب اقینې بندر او 11 تنه نور د حیرتان بندر او بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. افغانستان د خپل لرغوني تمدن، طبیعي ښکلاو، ستراتیژیک موقعیت او تاریخي لارو له امله د سیمې یو مهم سیلاني او اقتصادي دهلیز بلل کیږي. د بهرنیو وګړو منظم تګ او راتګ له یوې خوا د سیاحت، پانګونې او نړیوال تجارت د ودې لپاره نوی فرصت برابروي او له بلې خوا زموږ د هیواد د باور، امنیتي ثبات او نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا نښه ده. د تګ راتګ منظم سیستم نه یوازې خلکو ته اسانتیاوې برابروي بلکې افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره د لا نږدې تعامل او اقتصادي همکاریو نوې دروازې هم پرانیزي.